طالبانو یو ځل بیا ترکیې ته ګوتڅنډنه کړې چې که په افغانستان کې د اشغال تمدید ته زړه ښه کړ له سخت مقاومت سره به مخ شي. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا ترکیې ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اشغال تمدید ته زړه ښه کړ له سخت مقاومت سره به مخ شي. طالبانو ویلي دا چې افغان ولس د ترکیې هیواد له مسلمان ولس سره تاریخي، کلتوري او مذهبي روابط لري، نو د اشغال دوام به د ترکیې د چارواکو په اړه زموږ په هیواد کې کرکه او د دښمنۍ احساس راوپاروي او د جانبه اړیکو ته به زیان ورسوي. اعلامیه کې د ترکیې هیواد د واکمنو د دې پریکړې د غندنې ترڅنګ دا یو ناسنجیده اقدام او د افغانانو د خپلواکۍ، ځمکنۍ تمامیت او ملي منافعو پر خلاف عمل بلل شوی چې په خبره دا ډول پریکړې د ترکیې او افغان ملتونو ترمنځ ستونزې او مشکلات راولاړوي. طالبانو د ترکیې له چارواکو څخه په ټینګه غوښتنه کړې چې دا پریکړه بیرته واخلي او خبرداری ورکړی چې زموږ په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل هغه که د هر هیواد او تر هر نامه لاندې چې وي اشغال دی او له اشغالګرو سره به د افغانستان د 1.5 زره جیدو علما کرامو د هغې فتوا په اساس چلن کیږي چې په 2001 میلادي کال کې صادره کړې وه، د کومې فتوا په اساس چې له تیرو 20 کلونو راهیسې جهاد روان دی. اعلامیه کې د ترکیې له مسلمان ولس او هوښیارو سیاستمدارو څخه غوښتل شوي چې د دې پریکړې په ضد خپل غږ پورته کړي، ځکه دا پریکړه نه د ترکیې په ګټه ده او نه هم د افغانستان، بلکې د دواړو مسلمانو ملتونو ترمنځ ستونزې او مشکلات را پیدا کوي. طالبان وایي زموږ پالیسي دا ده چې له ټولو هیوادونو سره د متقابل چلن په اساس ښه او مثبت روابط غواړي، نه د چا په چارو کې مداخله کوي او نه چاته اجازه ورکوي چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. اعلامیه کې ترکي چارواکو ته خطاب کې ویل شوي چې د دغه ډول بې سنجشه پریکړو پر ځای باید د منل شوي اصولو په رڼا کې مثبت او ښه روابط سره ولري، یو بل ته د همکارۍ لاسونه سره ورکړي، د مشترکو ستونزو او مصالحو په اړه مشترک فهم او دریځ ولري. طالبان وایي چې دوی له څه وخت راهیسې له ترکي چارواکو سره په تماس کې وه، څو ناستې هم ترمنځ سره شوي او په وینا یې چې دوی موږ ته ډاډ راکړی و چې زموږ له خوښې پرته او په خپل سر به داسې پریکړه نه کوي. دا چې اوس یې دغه پریکړه کړې دا د شوي تعهد خلاف عمل دی. اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی چې که ترکي چارواکي په دې اړه له سره غور ونه کړي او افغانستان کې خپل اشغالګرانه حضور ته دوام ورکړي، نو په وینا اسلامي امارت او افغان ولس به پر وړاندې د خپل ایماني، وجداني او ملي مسؤلیت له مخې داسې ودرېږي لکه له 20 کالو راهیسې چې د اشغال په وړاندې ولاړ دي او د عواقبو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د نورو په چارو کې مداخله کوي. د یادونې وړ ده چې ترکیه او امریکا وړ مورز اعلان وکړ چې د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر د ساتنې په برخه کې توافق ته سره رسیدلی دي.